نبی علیہ السلام دا والد محترم نم عبداللہ او دا والد محترم نم آمینہ بی بی آمینہ. بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چه غیت بنو زہرہ قبیلہ وے او دا بی بی آمینه دا پلار نم وحبو او دا تر نم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کے وا. عبداللہ متعلق دیر زیاد رشتے راتلے او خلق پخپل دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور دادی دا عبداللہ پا نکاح کے راشی. جمیانو دا پیشن گوئے کڑوے دا عبدالمطلب متعلق او دا عبداللہ سے متعلق چی دا دا اولاد کے بعد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گی. لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپا یو خن سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشته بی بی سر نکاو کی. نو دا عبدالمطلب دا خواهشو چی دا دی بی بی آمینه سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکاو کم او مغسیو شوا. بی بی آمینه دا وحب لور دا وحیب دا ترپ تربیت کی وا دیو غختلا ترورتا ورکلا. کله چې نکاح لتلل نو دی وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر اولس کاله دی تقریبا. نو دا به قانونو چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواجو نو دا نکاح والا کم زلمی چې به د به درې یا څلور شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا دا غوی یو رسمو او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیہ السلام د مور بی بی د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له وغوښته هغې پې رضا شو. ځکه ما تېره جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح لتلل دا عبداللہ ورپس شاته پلارا ور روانو نو پا مکہ مکرمہ کی یو یهودن خزاوا او سو کوئی کاہینا وا نو دوالا با با یهودن و دیا کہانت دا علم ورسرو نو دا اتفاقا پلارا باندے ولاڑا وا نو عبداللہ سے بیولی دا نو چی دے سنگا اولی دا نو دلے دعوت ورک دا گناہ چی منکر راشا. نو عبداللہ و تا انکارو کو او یو دو شیرونه و تا ایمانه دادا چه حلال خلق او پاک خلق گناه نکی او پاک خلق د خپل ځان د پاره د پاک انتخاب کوي. داس یو دو شیرونه و تا وی او زه گناه نکوم ناروا نکوم او عبداللہ سیب ته اختیار شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلیو دی مخ کې تلیو او د بی بی آمینه سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه او کم چې د بی بی آمینه ترو وهیب د هغه لور سره خپل نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زول رسم مطابق عبدالله درې شپې دا د سخر په کور باندې تیرې کړې. دا دا غی رسمو دا نکاح نا پس بدا پاتے کے دل. نو چه دریر وزی پس پلارا دا عبداللہ را روان دے نو اغا خز چه مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ورکڑیو اغا ورطا دروازہ کی والا روا. نو عبداللہ لے آواز ورکا نو چه عبداللہ تے اکتل وی چتا تلیوی وی دا تلیو او دا وحب لور دا آمینی سرمی نکاو شوا. وی خاق وکی دا وی زس پلیتا خزنیم گوری او نز زناکار خزنیم تو چی پلارت لین استا پا دی تندی کی ما دا آخر زمانی دا پیغمبر دا پیغمبر رانا
جاسوسی کړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد. ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخر زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کیږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخر زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نیم دا مې دیله دا دعوت ترکه او اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې زلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی بی آمنه وی د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وی چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم او چې پیدا شي نو یو دم به چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، اعیذه بالواحد من شر كل حاسد چې دا یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواصم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې باران بند شوی او چې کله د نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه بارانونه وشو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات سرګن شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید وی زملاستیم او زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر ته اسمان سره ولګېد یو سر زما پرې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ایناګانه هغه زنځیر په اونه بدل شو اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې سانګې جوړه شو په سانګو کې میوې جوړه شو. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کي خو یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو په دې اونه کې چې کمې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې دم ته یو میوه روشو کوم خو زما لاس نه ور رسېده زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي راځي چې داونه کټ کی مخالفت به کوي خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو
او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم، وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو، او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل. د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کم غټ بوت نو په ځمکه پرېوت، وی مونږ بیا نیغ کو، وی بیا په ځمکه پرېوت، وی مونږ بیا نیغ کو، نو بیا په ځمکه پرېوت، نو بیا هم نیغ کو. وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی. د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، دی وی تقریبا د شپږو اوو کالو دغه وخت کې د شپږو اوو کالو وی یو یهودی آواز وکړو او چغې کړی هغه یهودی چې د آخري زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده، او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخري زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی. او په جاړه شو، مې چې جاړې ولې کاکاجي، وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته، خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو. وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ، او مور بیبی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوی شوی نیم، او یو ناشنا رڼا مې ولیدله، او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول. او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو، زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې، ځکه هغوی به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو، هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي. او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغوی هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو. او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې، نو هغه کاهنان راوغوښتل، وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راله او تیږې ترې راوغورځېدلې، دا څه وجه کېدی شي؟ هلته اطلاع راله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده، دا څه وجه ده؟ نو هغوی لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی. جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل، دا خدای په اسمان بند کړل. نو هغوی خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده، زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی. بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیتو چې دی پیدا شو، نو دا اسمان ته ګوته نیولې وه، لا ماشوم دی اسمان ته ګوته نیولې ده. او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی، لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی، ځکه په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې ورځ د ګل وه، د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده، د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ، او مدینه منورې ته چې هجرت شو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه، او وحی چې نبی علیہ السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده. نو یو ځل د نبی علیہ السلام مبارک نه چا د ګل دروازې تپوس وکړه د روجې، وی صاحب که د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی؟ نو حضور پاک وفرمایي د ګل پر ورځ پیدا شوی او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده، نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارکه او بختوره ورځ ده. مسلم شریف کې حدیث دی، او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله، د ګل پر ورځ باندې. نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه. نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي، او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغوی د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې وې، نو دی وی چې دا 12 نه جوړېږي، په دغه کال 12 دا کېدی نه شي، نو څوک 8 د ربیع الاول یادوي، خو زیات تر محققین 9 د ربیع الاول یادوي. او د اپریل میاشت وه
او څوک شلم یادی او څوک 22 تاریخ یادی 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړې نه وي پاغه زمانہ کې خدا دوی د منټونو حسابونه کړی دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتې نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی د خپل زوی کور ته د عبدالله صاحب کور ته او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا معشوم خدای پاک پیدا کړی دی وی شاه بزر یې ټوکله کې ونغاړه او مال یې راکړه نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه پې طواف وکړ والد محترم د پیدایش نه مخکې وفات شوی ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې ما تیره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و سلما یې نوم نو دا دی هلته بیمار شو په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه ویې ورېږه ردې زه معلومات کوم نو رده یو زوی حارث یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته وی ته بچې لاړ شو ما له معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی چې لاړ او معلومات یې واغېشتل هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ د بیماری علاج مونږ خو جوړ نه شو او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی نو د 19 کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او د 18 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه دې کې یو حکمت دی هغه درته لږ ساعت پس ویم لومبې پی ول خپلې مور ورکړل بیبي آمنې او بیا د ابولهب یو وینځه و سویبه هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل او ابولهب د نبي علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیر م ورکړ چې مبارک دې ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شوی دی نو ابولهب د نبی علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې هغه سویبه آزاده کړه وی تا مال د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکا نو په دې خوشحالۍ کې مې آزاده کړې نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابولهب چا په خوب کې ولیده وی څه حال دی وی ډېر خطرناک حال مې دی ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی شر حال مې دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی او په نبی علیہ السلام د کاڼي غزار لومبې دی ابولهب کړی دی وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی خو وایي چې ما نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې سویبه آزاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي نو وی هغه زه دلته کې روم هغه زه دلته اوس کم نو دا د حضور پاک لوی شان دی ګورئ دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي عذاب به ورته اسانېږي نه په جهنم کې او نه به له خدای مهلت ورکړي نو دا ده ته د اسانتیا ولې راله چې دا پی په دوزخ کې څکي نه د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پی دی چې بالټې پکې ورواچوې لا د بالټي نه به نه جدا شوي چې الوتې به دله فایده نه ورکوي خو د نبي علیه السلام لوی شان ته معلومېږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پی پیدا شي که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي نو سویبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل هغه د ابولهب وینځئ نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمې په قسمت ورورسه
دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی، هلته اوسېدله. او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزیداره، اوس هم د طائف آب و هوا ډېره ښایسته ده، ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې ښایسته اعلی سبزی پکې کېږي او یخ وطن د مزیدار اعلی. مکې مکرمې نه بار یو غر دی، د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ به طائف راځي. نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو څو تربیت یې وله وکړو، دیانې به وې. نو هغې کې به د هغې فایده وه او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به باندې ته لیږل، ځکه هغې به وی د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیک نه او د باندې آب و هوا مزیدار او بیم خشته هوا مزیدار او د باندو جب عربي اصلي وي او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو جبې ګډه وډه شوي. نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل، هغې به وله پالل او دوی به وله پیسې ورکول. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پې وګټلو. وی چې رالو په مکه کې معلومات کول، نو وی زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو او وی پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه ښونده. خلکو به وی دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی یو 7 ورځې مخکې. نو چې رابلل تپوس پې وکړو نو د پلار نشته، دا یتیم دی، د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی. نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه ښوده چې دا یتیم دی نو موږ له به څه راکړي، پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي. وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که. وی زم په ړومبي ځل د عالم کې تپوس مې وکړه، وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی. وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به څه راکړي، څه پیسې به راکړي، خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو. نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم. نو رالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تلی. وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی. وی ما چې دوی څنګه اوچت که او ما خپل سینې ته واچو، ګسې سینې ته، ځکه د ما خپل بچی و. نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېشتله جړلې، نو ما زر دی بلې سینې ته که نو وی زما ښې سینه یې واغېشته او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه. او چې په لاره تلو نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه او وی ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی، رستو رستو به کېدله. او وی چې ما نبی علیہ السلام مبارک غیږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم. وی قسم دی چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو. نو ما ته د قافلې خلک وی چې حلیمې دا همغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو؟ مې چې نه دا همغه څاروي دی خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی. وی قسم دی چې د ما په سینه کې دومره پی پیدا شو چې نبی علیہ السلام بم موړ شو، د ما خپل بچی بم موړو. او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې. نو زما ګډې چیلې او څاروي چې به زما بچو سرن له بوتلل نو ماښام به ماړه راتلل. وی زما څاروي سر به شو، غولاندې به یې د پیو ډکې وې. او خلکو به خپلو غلامانو ته او بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي. دا ولې؟ هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی. وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غولانځې به یې د پیو ډکې وې. وی قسم دی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دنه دنه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي. او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره. نو نبي علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و. وی د هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول، هغه به یې نه رول، هغه خپله سینه به یې رودله، هغه بله به یې نه رودله. او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته او نور علما هم لیکلي دي چې نبي علیه السلام مبارک به ما دې مونږ ورته اورنۍ وایو که نه،
ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکړه تاوی وی ما به په اونه کې دی واچو نو ماشومان خو لتې وی چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکړه غورځئ وی یقین وکړه چې ما به دې په اونه کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبی علیہ السلام مبارک وی زر زر بلویده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لویده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبی علیہ السلام مبارک کوله او وجود ام طاقتمنو وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې یو خورې و شیمای نومو دا د رضاعي خورې و د بی بی حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیہ السلام بوتلی نو بی بی حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیہ السلام ډېر لوی قدر و ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کرغله فراخه شوه زه په خېټه مړه شوم زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیہ السلام ډېر خیال ساته نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیہ السلام ایستی و نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیزي ډېر تیزي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیہ السلام رانیولی دی او راولي یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه نیولې دی وی ما هغه خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د انور نه ساتي تا ولې په انور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وی ما ته وی چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم څنګه دی وی د باندې انور نه لګي اوریاس پې د پاسئ او چې دې کم خوازي د اوریاس ورسره روان یې هغه سورې پې د پاسئ راشه وګوره دا د انور دی او د انور د پاسه په د سورې دی وی دا د نبی علیہ السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې موله پی ورکړل نو ما دې راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم ویله مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې مه راکوه اجرت مه راکوه دې به زه واپس بوځم وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوځم وی ډېر زیات پې خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو مونږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسمي نو وی زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ او نبي علیہ السلام ما سره خوا کې ولاړ وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیہ السلام نظر شو وی چې څنګه پې نظر شو وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي الی دې مړ کې وی ما نبی علیہ السلام ځان ته رانږدې کړ او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بې خباسه زما بچی وجنې ته خو رانږدې شه څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي یاره وی زه پوه شوم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روانم وی نبي علیہ السلام ما سره دی هغه زمانه پی ورکول دا مخ ښکاره شو نو هغه ورته وکتل وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د ده د پلار څه نوم دی نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارث
او ما ته وی چې د مورې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دی مورې مو زما نوم آمنه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمنه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وی چې دی پلار دی جمدې دی نوم دی حارث ولا خو، او ته وی زی مورم او نوم ستا حلیمه دی، نو دا په شک کې دی واچولم. وی ما ورته وی چې ولې دی وجه؟ وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پیغمبر په شانته دی، د ده د تندین د آخر زمانې د نبوت رڼا روزي، خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه، نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وی ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښوولی او دا خپل پلار مې ورته ښوولی، دا خپل خاوند مې ورته ښوولی دی. وی یو ځل زما خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل، وی ما ته وی چې مورې هغه زمونږ قریشي رور خو چا مړ که؟ وی بس په ما هیبت راغی. وی ما چې دا خو لانجه پیښه شو، نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي، مسله پیښه شو. وی ما چې ولې؟ وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې، خاوند ته مې وی سړیاله راشه. وی منډه م کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه. وی هغوی ماشومان را سره وی هغه ځای له یې بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو ام کتل، وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین، هېڅوک نشته، نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته. زر مې وکته او یو چت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته. ویرېدم. وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېته پیریان میریان او یا چېته بل څه شی به و د غیب و سالم به. دا څادر ګرځي خدای مو مخه جومات کې زمونږ بره کار شروع دی، نو تاسو ته ما مخکې پاتې پرسترې شروع دي، نو زړه د اخلاص نه مدد وکړئ، ښه تعاون وکړئ ورسره. ځکه ما تاسو ته ویلو چې مونږ عامه چنده نه غواړو او نه چا ته چندې وایو نه چا نه غواړو، بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغوی نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي. بهر کیف وی شین ګوشین ولاړو، کور ته مې راوسته. چې مې کور ته راوسته او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو، نو ما ته تپوس وکړه بچې څه چلو؟ وی راته وی چې مورې، نو هغې بي بي حلیمې ته به یې مور وی، مور یې او دوه سړي رالل. وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی؟ هغه ورته وی هم دا هلک دی. وی زه یې ونیولم او یې چړې چاقینچانې چاکوان ورسره و، هغه یې راوویستل او ما ته وی چې بچې مه یېرېږه، تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړوي. تسلي راکړه او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتي نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای را لوشلو او زه په دړ نیم پېښ شوی. او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروسته دا قصه بیا کړې ده، دا یې وروسته قصه کوي، خو که لا ماشوم دی پوهېږي نه. زما د دې وجود نه یې زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې. حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم قصه در شوي سینه شلېدلې شوې وه، وی چړۍ چاکوان او سامان ټول د جنتو او بره زمزم وې. نو زما زړه یې پې ووینځه او دې زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه، وی هغه یې تیپ شو کوله اخ به یې غورځوله. وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا تې ختمه کو. او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه. هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسه هغه مهر ولګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ که واپس ټیک شو. دا څلور کرته دا شق قصه در شوی دی. یو وخت بی بی حلیمې کراو نبی علیہ السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پیښه ده.
او بل دل د 10 کالو عمر ته چې نبی علیہ السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبی علیہ السلام ته کله نبوت ملاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبی علیہ السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده. 4 ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیہ السلام مبارک شوې ده. بی بی حلیمه وی په یریدم وی ما وی چې رباس او په دې لک دا څه مسله ده چې ته پیریان دی او که څه شی دی اسې نه واقعي دی لک ته څوک نقصان ونه رسوي. نو 4 کاله چې پوره شو نو مور لی راوست. نو مور ته مې ولوي ټوله قصه وکړه. نو مور یې وخندل وی نه یریږه ما د دې ماشوم ډیر عجیبه حالات لیدلی دي. زما دا د پیریانو خبره نه ده. زما را دې بچي به ډېر لوی شاني انشاءالله العزیز. هغه بی بی حلیمه بیا څه شوه؟ نبی علیہ السلام مبارک چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینه منورې ته راغلی ده. یو صحابي وی نبی علیہ السلام یو ځل ناستو په صادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاڅېده او هغه د مټه ونیوله او په خپل صادر باندې کېنوله او ډېرې خوږې خبرې ورسره کولې او مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې. نو چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک و چې نبي علیہ السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په صادر یې کېنولو او مور ورته وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیہ السلام لی پی ورکړي دي. بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها. او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقیع ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی. هغه خورې چې و شیما چې کله د حنین او د اوطاس غزا شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دام پکې گرفتار شو. نو په زرګونو قیدیانو نو دی شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام ته چاله وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو وی آواز کې دی جینۍ ته راواله. نو چې راوسته وی ته زما څنګه خورې ته زما د خوروالی دعوه کې وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وی چې دا دروغ وی نو یو نښه درته ښیم. وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما او تا لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده. نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو سترګو کې اوښکې وګرځېدې. صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده نو که خوښه یې نو دا به ازاده کړو خوشې به یې کړو. نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو. مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بی بی آمنه سعدیه. نو د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنه ورسره وه د وینځه وه او نبی علیہ السلام هم ورسره خو پیاده مزلې وې وخت به پرې ډېر لګېده. قافله تله نو دا پکې لاړه نو هلته د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه نو واپس راتلل په قافله کې. نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه. نو په ابوا کې یو غر دی یو غونډی د ما لیدلې زه ورلتلې نو هلته کې د نبي علیہ السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی. نو نبی علیہ السلام د پلار نه خو یتیم پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر یې زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه. نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوسته. وروڼو دې کې څه حکمت و؟ عقل خو دا وی چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی نو
دیکھ دا اللہ یو حکمت تے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ پخپل فرمائے علم یجدک یتیما فآوا وی تما یتیم نوی منتلی تا خو یتیم وی یتیم میں پیدا کرے وی نو فآوا ما دل یو ٹکانا درکلا یو مأوا میں دل درکلا تاڑو دا یتیموالی اڑو سکا دی ندا کڑی اڑو چا محسوس کڑی ندا چی دی یتیم دی لکه چې دا چا پلار وی نو پردی خلق آغا توجه نور کئی او چې یتیمی نو خلق ولا ډیره زیاده توجه ور کئی نو ما د خپل نیکه تربیت لرا واسطه چې عبدالمطلب دی هغه د تربیت وکړو نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تر تربیت وکړه ابو طالب او دواړو د داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي وجدک عائلا فاغنا اسم دمنو نو ما غنی کړې ما د بلا مالونه درکړه خو نبی علیہ السلام خو بساتل نه اخو به ویشل وجدک ضالا فهدا دی صورت کې راځي د شریعت علم د سرنو شریعت نه خبر نه وي قرآن می درته نازل کړي شریعت نه مراد قرآن دی رو می درته قرآن نازله نو بیا ورته رسته وای اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمه دا ور تیر شوی ګران دی که آسان دی سخت دی نو که بل یتیم د لراشي ګوره غصه به ورته نه کوي پتا تیره ده دا خبره دا الله دا هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانه دور تیر شوی دی نو د نور یتیمانانو خیال ساته ګران او که آسانو که ډېر مالم یتیم سری دولت می خلک یې خیالم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو د په یتیم څنګه تېرېږي بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچی له پیسې ورکوي او په سر ولا لاس ایږدي او بابا ورته وایي که نن زمان بې نو ما به ورته بابا ویلی زما په سر به م لاس راښکلی وي او ماله به م یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وي نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه دور تیر دی هغه سوچو که ځانته د نورو یتیمانانو خیال به ساتې د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی د یتیم په سر چې چا لاس راښکه د یتیم په سر د رحم لاس راښکه رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړو یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې تنظام دارنګې د سکول دارنګې د دیني مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی نو نبي علیه السلام فرمایي وي زه هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا وکافل الیتیم وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړې لږ غوندې فاصله یې پکې وساتله ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته ده او د یتیم مال به نه خوري قرآن شریف کې راځي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یتیم مال به په ظلم نه خوري او کله یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړو نو خېټې ترې د جهنم اور ور واچو اور د دې وجې نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان به چېرته پاتې شي نو موږ ورته وایو دا اسخاتونه ولا مه تقسیموئ مه تقسیموئ اسخاتونه هغه یتیمانان دې خو هسې مړ شو لال ختم شو دا مال خو د ده نه دی دا خو د هغه یتیمانانو به چېغ دی د هغه یتیمانانو مال مه بربادوئ دا د هغې مال دی دې پسې خیراتونه مه کوئ هغه یتیمانان دي هغه نه پوهېږي نو پسې خیرات کوه او مو پسې ده به ځان پسې په ژوند کو که نه که یو بالغ زوی پکې وي نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي دا د هغې حق دی ظلم به ورسره نه کوي ووجدک عائلا فاغنا تم مال د سره نو ما غني کړي نو که بل اما السائل فلا تنهر که بل فقیر راشي او سوال دنه کوي ګورې وی نه رټې ښه پتا دا د ورتېر دی وجدک ضالا فهدا قرآن در سره نو ما د قرآن لوی نعمت تله درکه نو اما بنعمت ربک فحدث دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دې د اوس بل ته ورسوه دا د دې شکریه شو بلکې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات تا چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د کربونو اربونو خلقو مقتدا او رهنما به دا زه کولی شم خدای پاک خلقو ته ښایي نور حکمتونه هم پکې دي بهر کې تربیت نیکو که او ډېر ناشنا طریقې سره تربیت پې کوم یو ځل یې سترګې خوږ وې
سیرت ابن هشام کې شته چې سترګې خوږ وې. نو عبدالمطلب صاحب وی په عربو کې یو دمګر او کاهنو وی هغه له مې بوتو چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوږ دي د باندې دم واچوه. او عجیبه وی دا وه چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته، ور مې ډباو او د نبي هم دا سترګې کلکې خوږ وې نو نه راوته. وی دې کې زلزله شوه، وی چې یو جوق وشو، وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کوله وکړه او بار راووته. وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلومو، وی ما ورته وی چې زلزله ده، وی چې زلزله به یا ویاني خو زما له دې بچي شان ما ته معلوم دی. دې سترګې خوږ وي نو ما وله ته رایستې و ور مې ډبو ته نه راوتې، نو خدای در باندې جلق راوسته او په خپل یې وله راوویستې. وی چې دا ټکي مې وی او هغه زما د انوسي ته وکتل چې څه چل دی پې. وی ما ورته چې سترګې خوږ دي، وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي. وی مې چې څه دارو دي؟ وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګې پورې کړې. وی زوش به ټیکي یا قپا قسات یې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي. لاړې لاړې او دا حقیقت هم دی. حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې یو قلا و ډېره سخته وه، ډېرې قلاګانې فتح شو، دغه قلا نه فتح کېده. نو نبی علیہ السلام مبارک د شپې نه وی سار له به دا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه جنډه به هغه له ورکوم سار وختي. نو صحابه وی مونږ ټول د نبی علیہ السلام مخکې تېرېدو چې ماله به جنډه راکړي، بل وی ماله به راکړي، بل وی ماله به راکړي، ځکه چې دا هغه په لاس به فتم کېږي او د سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه دا صفت بچا کی. نو چې یو ار یو تیرېده چې ما ته به آواز وکړي. وی نبی علیہ السلام آواز وکړي چې این علي ابن ابي طالب. علي څه شو؟ د ابو طالب زوی. مو وی چې صاحب سترګې خوږ دي، وی ورشه آواز کې ورته. نو علي صاحب هم راوغوښته. نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشو به چشمو سترګونه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې. وی نبي علیہ السلام مبارک را سترګې دم کړې او لاړې مبارکې پرې رالتو کړې. وی ټیک ټاک شوې. وی جنډه راکړه چې ورځت خدای پاک د هغه په لاس فتح راوسته. او یا دا هجرت په موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مارو چیچه، نو نبی علیہ السلام خپلې لاړې مبارکې د هغه ځای نه تاو کړې، نو ټیک نه شو؟ په اساس ټیک شو، برابر شو. یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک به پې دم اچو او دم سره به یې د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلې، نو خدای به پکې شفا ورکوله. سترګې ټیک ټاک شو. یو ځل باران نه کېده، نو عربو عبدالمطلب لرال چې ته د بیت الله مشرې او د زمزم د اوبو مشرې، نو تراشه څه چل وکړه باران نه کېږي چې خدای ته سوال وکړو. نو ابو طالب صاحب ودېږه ما سره انتظام شته که نه؟ نو نبي علیہ السلام مبارک یې راوویسته. دی خو ماشوم ابو طالب صاحب ساته. وی دا ماشوم الله ډېر برکت دی. خدای ردی ماشوم په دې سپین مخ دنه سوال کو چې په مونږ باران وکړه. وی ورځ راله او ګلز ګلز شو او پاسات باندې باران شو. و ابیض یستسقى الغمام بوجهه، بخاری کې راځي و ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل. وی خشتخ کل سپین مخ دی او خلک چې باران غواړي د په دې مخ باران غواړي په ماشوموالي کې. وی خدای پاک باران وکړه. باہر کیف سے نور حالات دی انشاءاللہ مقون و آئندہ جمعہ کے بدلتا بیان کو. نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دا میاشت رو منگ با پدے کے سکو. نو دے میاش کے صدا سے خاص اعمال نشتا کہ منگ دے اغا یو خاص عملو، اس دا سے خاص عمل نشتا. کسو خیرات کی دی میاش کی مکولی شو بلے کی مکولی شو، دا خیرات دا پارا سے ضرورت ہے دا میاش تخصیص نشتا. خود دی وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز راشی، نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدی روز میں پلار مرو پدی میاش کی نو خلق خیراتو کی. نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلقو تا را مخی چی علماء بیان کی، خلقو ته پته ولګي. نو یره راشه دا میاشت او بل میاشت برکت میاشتم ده، نو راشه میاشتم ده برکت ده او د نبی علیہ السلام مبارک د وفاتم ده، نو خیرات به پکې وکړو.
نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوئ او په دې کې مه کوئ، بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار دي په نبي علیه السلام مبارک. بل رونو مونږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیه السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو، بالکل به د خوشحالۍ اظهار کوو. مونږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې مونږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړی او مونږ یې د هغه امتیان پیدا کړي او دا نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي عبادت دی. ګورئ الله پې خوشحالیږي، خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار ونځو، په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او زموږ څنګه ائمه او حضرات وکړي دي. نو دا بعضې خلک کوي داسې په دې پنجاب کې خلک دا زمونږ وطن خو لا ګزاره کوي. زه پروس کال تللی وم پنجاب ته، نو هلته کې د شپې را روان یو ځای کې همدا ورځې وې، نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي. ما نه یېره وه خبره، داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د بلفونو ډک دي او شپه ده د شپې خو دوکانونه هلته کولوي مې او بند دي، د ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي. ما هغه ډرایور نه تپوس وکړو چا چې په لاره بوتلم، میں دا څه شی دی؟ وی آپ کو پتہ نہیں؟ میں بولے عید میلاد النبی ہے نا، دا خو عید میلاد النبی دی که نه، میں مونږ نه کوې کم بختیانو روژه نه نیسې او دا چراغان کوي او پنجابي ته چا ویله که وی دغه دا وی دا مونږ ولې نه کوې، وی دا جنوري پرورۍ کې په دې کې به پلار را اودس کوي او دا په هر جمعې کې به جومات ته پلار دی بیا او روژه به یې نه نیوله. لکه روژه ولې نه نیسې؟ وی پټان جانے روزه جانے، پښتون پیشه او روژه پیشه، او چې روژه ماتې به شو روژه به یې نه مونږ به یې نه کوو، چې روژه ماتې به شو نو خپې به یې مخکې پیکوړو ته راته وکړې وې. هلکه وی ظالمه وی روژه هم نه نیسې او مونځ هم نه کې او پیکوړو کبابو ته د مخکې نه خپې ته وکړې دي. وی څه کافر ده په ښکارم، روژه به هم نه ماتوم. نو هغې نه مونځ کوي نه روژې نیسي، خو یو څیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په دا شپه کې پاخه کې او بې ستري او بې پردګي پکې وکړي خلیره او په دې به هم خدای بخي. یاد وساتئ زما رونو، بخنه او خدای ته نزدېکت دا د نبي علیه السلام د سنتو په تابعدارۍ کې ده. حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړئ او مونځ کوئ او روژې نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ. الله یطیع الله و اطیعوا الرسول، د خدای او د رسول تابعداري به کوئ. نو زمونږ جنت په دې کې دی، د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وره هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه ځان له جوړه کړې. او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف یې چې د نبي علیه السلام په پیدایش به زه چراغان هم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به هم پړقوم او چغې به هم پکې وام، نو په دې نه خلاصېږي، په دې مخه په دې هم خوشحالېږه ما. داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستل دي. اصل جنت او اصل د خدای پاک ته د نزدېکت او جنت حاصلول د نبي علیه السلام په کردار خپلولو ده، د نبي علیه السلام مبارک په سنتو عمل کې ده او چې نبي علیه السلام د کوم څیز نه منې کړي چې د هغې نه موږ ځان وساتو. نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان که چې یو خو ته پته مو لګي چې نبي علیه السلام څوک و. موږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی چې یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې د معنې د غالبا چې د 1934-35 خبرې به غالبا هغه زمانه کې چې ته پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی و، نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیه السلام متعلق په هغې یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچه داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا په اخباراتو پې کالمې لیکلی وې. نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو، لسم تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره اکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی. او هغې به وي په مدینه منوره کې یو بارطلا وکیل او د بازاري مانسیری و. وی ما نه تپوس وکړه خوا کې ناست وم چې بچې څه کوې؟ وی بچې زه خو 400 یم او دلته کې علم حاصل وم. وی ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړی یادی. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پېچ او سپومۍ دې پېښه. بیا ما ته وی یاره روارې او تپوس ته نه کوم،
چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دی؟ دا پته چاته نه لګي چې ته اکبر باچا او چې ته پیغمبر علیہ السلام. نو وروڼو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر هیر نه کو او بیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک غوندې مشر خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا هیر کو، دا لاندې قوم دی، دا پریوتې قوم دی. زمونږ خفه کېږئ مخ په نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی. زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبی علیہ السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیارو سوچ او فکر دی. یعنی زمونږ د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې، نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې، نو دا اردو خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک په سیرت کې هم زده کیدی شي کنه. د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي کنه، هغه لغات پکې زده کی. یا په د بل تاریخ سیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک ته حالاتو نه خبر شي، لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل ما له څه فایده ده؟ په هغې کې د صحابه کرامو دور دی ولې زده نه کم، او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کم. نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې زموږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي. نو الله دې موږ له د نبی علیہ السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولی. رب العالمین موږ د پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغې اسوه حسنه د خدای زموږ نصیب وګرځولی او د هغې سره د خدای په جنت کې ملګرتیا نصیبه کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه د الله زموږ نصیب وګرځولی کړي. خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله دې د فتنو مصیبتونو آفتونو پامن کې وساتي. زمونږ دلته کې دا احسان حاجي صاحب احسان استاد صاحب دی کور والا وفات شي، هغې ته هم دعا وکړي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي، د آخرت پې سفر الله د روښانتیا کړي. او محمد زمان زمونږ د بدرخیلو نمشادي رور وفات شو، هغې ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. او ټاکلو کې دا مشتاق صاحب دی کور والا وفات شوي زمونږ د لالا جلور وه، هغې ته هم دعا وکړي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دی الله دې ټولو بخي او الله دې زمونږ چې کوم مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله دې ټول له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای ځنکدن وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سنت پاتې شي نور خطونه پس بالکل د امام محمد صاحب قول د مفتابهي د نور خطونه پس چې را سنت بیا وکړي. یو زنانه خاون مړ شي او هغه پریس کې وي، نو هغه زنانه په پرده کې د زوی په جنج باندې به نه ځي، دا به عدت په خپل کور کې تېروي. د خوشحالۍ جامې داسې او داسې د خوشحالۍ داسې خوشبویۍ پورې کول او لفتکې مفتکې پورې کول دا ګناه ده ټوله. د کور کې مشکلات دي، الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. هغه به کوي ویتر قضا شته دی. مومن چې ګناه کوي نو د هغه نه ایمان اوچتېږي او دوباره پکې بیا اخبار دا داسې ده. یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان ته اوچت شي. علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده. دغه وخت کې دی مؤمن دی، دې وخت کې دی مؤمن دی خو کامل مؤمن نه دی، د ایمان هغه کمال ته پورته شو، یا د ایمان چې کومه رڼا ده هغه رڼا د ایمان ته نه پورته شوه. دا تعویل پکې کوي. نه اخبار چې څوک ګوري نو د ایمان کې نه ځي، بلې څه کوي. ما ته وي د ګیرې ساتلو ډېر شوق دی خو د ښځې نه مجبور یم، هغه اجازت نه راکوي. او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دي، نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ګیره نشم ساتلی. خبره داسې ده چې دا د ګیرې په مسله کې خو ترې کمانډر صاحب خوشحاله ساتي، کمانډر صاحب خو د ګیرې مسله کې خوشحاله ساتي، خو د دنیا مسله کې دم چې ته خوشحاله ساتلی ده او که یوازې په ګیره کې خوشحاله ساتلی ده. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. دې سره بس تا ډېرې خبرې حل شي. یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق، دو خبرې راغلې. نو د الله د تابعدارۍ په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي، الله مخکې دی.
مخلوق رسته دی. نو د ښځې حقوق پوره کوه، لیکن دی خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی. د ښځې په دې کې څه قسمه تعبیراري نه کوي او کمانډر صاحب پوهېږه که نه